محشر په میدان کې خلق د سفارش پته مره مانه څوک سفارش کوي لیکن کم سړی چې غصه کنټرول کړی ده الله ورته دا احساس ورکوي وایي راشه په دې هورو کې کومه خوښه ځان لیواله شاه چې خپله غصه کنټرول کړه حال دا دی چې دی قادره دی چې زه خپله غصه نافظولی شم کمزوری نه دی صاحب اس طاقت والا دی طاقتور سړی دی داسې نه چې کمزوری دی چا نه هېرېږي چې غصه کنټرول کړي نه نه ښه صاحب اقتدار دی طاقت والا سړی دی غصه وله لاراله او کنټرول اخلاص صرف او صرف د خپل الله دپاره من کظم غیظا وهو قادر علی ینفذه چا غصه کنټرول کړه او تېره کړه دی قادر دی چې نافظ یې کړي ثواب یې څه دعاه الله علی رؤوس الخلائق زما وروڼو دا حدیث ځان سره نوټ کړئ د زړه پرې تخته باندې ولیکئ چې غصې په ټیم کې به یې درته یادي دعاه الله علی رؤوس الخلائق قیامت کې د محشر په میدان کې نور چې راکوز شوی دی خلک ټول ولاړ دي بربنډ رب العالمین دا وجې نه اوازونه بالکل خاموش وخشعت الاصوات للرحمن د رب د په وجې نه د رحمان د وجې نه ټول اوازونه بالکل خاموش اواز په الله وکړي پلانې دی راشي دعاه الله علی رؤوس الخلائق د ټولو خلقو په مخ کې به الله راوغواړي حتی یخیره تر دې چې اختیار به ورته ورکړي من ای الحور شاء حورې به ورته پیش کړي حورې د ټولو خلقو مخکې به دې سړي ته الله حورې پیش کړي او ورته به وایي په دې حورو کې دې کومه خوښه ځان لیواله دا یو غټ احساس محشر په میدان کې خلق د سفارش پته مره مانه به څوک سفارش کوي لیکن کم سړی چې غصه کنټرول کړی ده الله ورته دا احساس ورکوي وایي راشه په دې حورو کې دې کومه خوښه ځان لیواله دا غصه کنټرول کړې ده دا به څوک وکړي کله چې غصه سړي له راشي د هغه نه الله یې هغه ته به حوره څو روپیه شي هغه به حوره ورپیه شي چې ما دپاره الله په دې غصه کنټرولولو باندې حوره هغه راکوي هغه نه الله هم یې په